رواه الترمذي او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو ورونو، الله رب العزت موږ او تاسو له د دین صحیح سمج او پوها او پاغه باندې د عمل کولو توفیق راکړي. ځکه دنیا او آخرت کې د انسان لپاره لوی سعادت او دارنګ لوی نیک بختیا هغه د الله د کتاب د الله د نبی د سنت او علم او عمل له. نن یقینا چې د فتنو دور دی او هر یو فتنه د بيدینۍ دا په خپل زور کې دا او د آخرت د قبر د الله د ملاقات فکر نن د امت مسلمه د زړونو نه بالکل وتلې. په دغه فتنو کې اولویه فتنه هغه د ډول د سرنا او د ډمګیرۍ فتنه ده او دې فتنې دمر د عموم یو صورت او شکل اختیار کړي چې هیڅ یو ځای د دې فتنې او دارنګ د دې گمراهۍ نه خالی نه. نو داغي بارکی د قران پاک او د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سے ارشادات او دارنګ سا اقوال تاسو وړاندې ذکر کوم. الله دې موږ او تاسو له پاغي د عمل کولو توفیق راکړي. دی بارک ہر دور کے اہل علم و قلم روجت کړو او د دې فتنې برپور رد کړو. د قران پاک آیاتونم د دې بارک ډېر زیات راغلي چې پاک آیاتونو کې د ډول د سرنا د ټیوی د وی سی آر او د دې غانا بجانا د دې د حرمت او دارنګ د دې د ګندګۍ د دې د نقصاناتو ذکر لري او احادیثو کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت د دې فتنې او د دې گمراهۍ نه خبردار کړي. زمونږ په عالمانو کې یو عالم تیر شوی علامہ شوکانی رحمه الله، داغه کتاب دے نیل الاوتار. نو پاغه کې هغه احادیث د دې ډول سرنا د غان بجان د حرمت باره کې راجمع کړي. دارنګ علامہ حافظ ابن قیم رحمه الله په دې خپل کتاب اغاثۃ اللهفان د دې پړمبني جلد کې یو مستقل بابونه د دې لپاره مقرر کړی او غیله کې کتابي شکل ورکې نو یو کتاب به جوړ شي. زمونږ کابرین علماء دیوبند کې مولانا مفتی محمد شفیع نور الله مرقده کله چې احکام القرآن لیکلو نو د سوره لقمان د دې آیات کریمه په تفسیر کې کم چې ماستا سوروان دی تلاوت کو د ډول او د سرنا بارکی مستقل یو رساله او کتاب لیکله. آیاتونه هم د قران پاک ګڼ پیش کړي د دې ډول سرنا په حرمت باندې او به احادیث ذکر کړي 22. په دا 22 احادیثو کې ځنې احادیث صحاح دي او ځنې حسان دي او ځنې ضعاف دي. یعنی 22 روایتونه ذکر کړي د ډول د سرنا د غانا بجانا د حرمت لپاره او دارنګ د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا غي آثار او اقوال ذکر کړي او به ذکر کړي د مذاهب اربعه.
چې د مذاهب اربعو او خاص کر د مذهب حنفی پرانا کې دا ډول سرنا یو حرام او ناروا شی ځکه دینن ما تاسو ته وې دي گمراهی د عموم یو شکل اختیار کړي که غم دې که واده دې که یو سړی دکان کې ناشته که پکور کې دې که په حجره کې دې که په جهاز کې سفر کوي که په موټر او بس او لارۍ کې ناشته خدا فتنه ور سره بالکل مرګري ده هیڅ حال کې د دې فتنې نه امت مسلمه خالی نه او په خواخو دنیا ترقی نه وکړي نو دغه شان د ډولکو ترو باجو په ذریعے به دا گمراهی اوریدا رو دنیا ترقیو کا نو د ریډیو په طریقې باندې سب ولخکارې دلنا خدا اغه زنانو غانا بجانا د اغه نارینو غانا بجانا او ډول او سرنا به اوریدا رو دنیا ترقیو کا او خلق دی ته د ترقی او جدید دور وای لیکن دا د ایمان او د اعمال صالحه او د زوال دور له نوس هغه غانا بجانا ور نه زنانم ور تخکاری او هغه نارینم ور تخکاری نو خبره اوس دغنه شو خبره له مخالو رسېدو مخکې خدا سیو چې د غانا بجانا والا زنانو خبرې ډول سرنا به اوریده خو هغه د نظر د لاندې نه راتله اوس باقاعده داغي حرکات فاحشه داغي ناروا او د بهایي حرکتونه ورته مخل راضي ورته ګوري دا شی کستا سو خیال وی نو په حجرو کښتا نن دغه مسلمانانو د پښتنو چې دا د غیرت او د اسلام داوی کوي دا سه حجره نشي پیدا کولې چې د دې بهایي او بيدینۍ مرکز ده نن دغه اسلام د داوګیرو دا حیا او د غیرت د داوګیرو داسې دکان نشي پیدا کولې چې دا شی پکې نشته داسې جهاز او داسې لارۍ موټر پیدا کولې نشي چې کې دا فتنه وردن نه بلکې هغه مصیبت یې سکه ودونه د مسلمانانو واده او سنت طریقه وا لیکن هغه ودونو کې پخواوه سړو ته ویسیار کیمرې نیولې اوس په کورونو کې زنانو ته نیولې نو کله چا زنانه د عبادت لاړوي نو دا غي تصاویر او شکلونه په هر حجره او هر د دمګری مرکز کې ښکاري داسې حالاتو کې یو با حیا او با غیرت مسلمانان بخپل زنانه څنګه پردو ودونو تولي یعنی داسې وادنی هغه تداخلك واده نه وي چې پای کې د خپل او د پردو زنانو تصاویر د وی سی آر په کیمرا کې را نشي بلکې هغه مصیبت یې سکه نن دا جدید او ځان لچې ترقی یافته وي دا غي په مړو کې وی سی آر کیمرې لګېدل قبرستان قبر کو نستو کې لګېدل د مړي فټوانو بس هغه سره د زنانو فټوانو بس یعنی دی فتنی داسي یو د عموم شکل اختیار کړي د عموم بلکې تاسو وکتلی نن سیاسی لیډرانو جلسی په جماعتونو کې بعضی مليان د سیاست او سیاسی مليان وي نو هغه ترغی پوری په منبر او محراب کې ودریږي نه چړمبه د ورته کیمرې نه لګولي مساجد هغه تداسیزونه رادن نشو مساجد ته داسیزونه رادن نشو او یو بیمار کا مرض الموت کی پروت وی نو دغه وخت کې ګوره کافر زم نرمي یو لوی نه لوی سرکش او باغیم په دغه وخت کې توبې له تیاری دی یاره د مریض لړ تنگ دی راشه کوي ټي وي وشار سره زړه ته کولاو شیطان ولوي سن اخر کې چې توبه ونه بس نو دی هغه نقشو نمونو لګوري هغه فحش زنانو او فحش غانه بجانه لګوري او پدې کې روح پرواز وکي وشه په خبره یا خود مسلمانانو د مردنه روح بسکه وته غیر چا پیر به مین د خوین دی دارنګي بچیو رونا ترنا پلار مور ناس کو سوره یاسین تلاوت وکړو او هغه ته د کلمه شهادت تلقین کولو نن داغي پزیوانی پگان بجانا ډول سرنا او دی کی روح یقینا دا مرګ څومره خطرناک دی
هسپتال کې ورته سر له هر مریض له سپروږي چې کور کې چې څوک بیمار شي یاره دته حاضر لګ پریشان دی زړه ورته پدی سيزونو باندې خوشاله زړه پدی سيزونو خوشاله بعض خلک ګره غم پدی غلطه دا وی غمجن سړی دی یاره د ځان ل ریډیوي خیزان ته وی سیاري خېټي وی خې الله او رسول چې کوم شی بارک ویلی چې غم ډېرای نو زمونږه نسکور الټه ذهن وای چې مونږ په غم ختمو نن د امت مسلمه زما عزت مند دا حال دی او ان شاء الله تفصیل سره ذکر کوم الله دې موږ او تاسو زمونږ نارینه او زمونږ میند خويند تا د صحیح علم پاغه د عمل کولو توفیق ورکړي ورنه سبا خو بدا سوک نه وای چیرې ما د دې شی بارکی یعنی ساوري دلینو نو ما چې کوم آیات کریمه ولستو نو هغه آیات کریمه زما عزت مندو د دې بارک کړي او یو حدیث مستا سلوان نے ولستو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے چاچ یو داسې زنانه تا چې هغه غانا بجانا ډول او سرنا نغمه او دا وی د ورته غوږ کې خو نصب فی اذنیه الانق یوم القیامه پرز د قیامت ویلی کړي شوی تانبه د په دې دواړو غوګونو کې راوا چولې شي الله وای اے زما بندا زستا مالک او خالقم دا غوګونو ماته لذي پر درکړي ګورت سوچ وکي الله رب العزت موږ او تاسو عقل راکړي دی دنیا کې یو سړی دی شریف انسان دی او تاسو یو شی درکې درلوي بای نور اس قسم احسانات او مطالبه درل نشتا خو کم از کم دا شی چې می درکو نو زما په مقابله او مخالفت کې به نه استعماله نو د شکر او د انسانیت او د سړیتوب تقاضا دادا چې د ورکون کی مقابله کې داغه غشه بنه استعماله مونږ او تاسو له غونو راکول والا څوک دی دادی کی دا اوریدو طاقت چا چولې او دا طاقت کلری کی سوکشتا ولی مړې ژوندې انسان پیره ډاکټران طبا چې دغه طاقت پکې واپس ورکون کی د غوګونو ویلیو چې بندا زستا مالکم غوګونه می درکل خو کم اس کم ګورا چې زما په مخالفت کې استعمال وکړي لیکن دغه بندرا پاسې دو اوړم به غوګونه د الله او د الله د رسول په مقابله او مخالفت کې استعمالي نو آیا سوچ فکر وکي دا غوګونه چې د ویلې کړي تانبې نه ډک شي نو دغه شان صحیح ده کنه ځکه د ورکون کې اس خیال او نشو ساتل لري نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای آغا زنانا او نارینه دی واوري اوای سکه ډیر دی لارو باندې تیریو و دبای ځان لټوي او دغه لګولې اعظم یو استاد هغه کور کې زنانه کارونه کوي او ځان له دغه لګولې غوګم ولې نه کیدی نو چې غوګم نه کیدی ګورم ولنه دا لګیدلې ولې یعنی رحمت د الله مفزان بن کړي چیرې کوم غوګ کیدو کنه کې کزو دیم خو چې یو رحمت د خدای په ما باندې باندې پیږي په خبره ځکه دا ایمان سره وایدا شی چې پکور کی وینو رحمت د الله راضي نو دیو د یو ځل لاسي چې مدرسه کې تنگ چتن आवाज راتلو پته نه لګي طالبان لمه وګرځي یاره مو خوب نشو کولای څوک تلاوت نشي کولای چې و قتل یو سړی ود پروت ته او د دکان نه بار ټیپی خې څه خبره دانند امت شوق جوړ شوی چې دی ودده لیکن ځان ته ټیوی لګولې دی ودده لیکن ځان ته وی سی آر لګولې تاسو ګورئ کنه خبره اترې وکای لیکن 24 غنټې په دکان کې په حجره کې په کور کې دا شی لګیا ده رحمت د الله به کوم ځای نه راشي نبی علیہ السلام فرمای سوق چې یو سرودګری او ډول او سرنا والا زنانه आवाज تغوک کی دي په ورځ د قیامت ویلی کړي شوی تانبا د پدی غوګونو کې ور چولې شي ننغه خلق وای چې دا مشران دي دا یعنی تهذیب یافته دي چې دا غي په ودونو کې دمه دمانو غړي
داسې سړی څنګه د غیرت دعوه کوي او داسې وعده چې ته سنت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او یو وعده کې د الله ناراضه کو د الله رسول له ناراضه کو او تا د غیرت او د اسلام جنازې د کور نويستي هغه وعده کې بس خیر وګرځي او بس د خوشحالي او د راحت او د سکون سبب جوړ شي او دغه نه پیدا بچي بس د اسلام کارونه وکي ای بس د اسلام د پاره جهاد کی ملکونه به فتح کی یا غنه سے د غیرت کار وکي بل حدیث ماستا سلوان دی وی اصل کی انشاءاللہ دا تمام حدیث بستا سلوان دیوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو سوسی زونه ذکر کل چې بعض روایاتو کې تقریبا 1500 پورې شمیرلي وای کله چې داسې دور راشي چې خلق جهادونه کوي او مال غنیمت په خپل منځ کې داسې تقسیمي لکه خپل مال چې لسړي ځکه مال غنیمت کې د تمام مجاهدین او د شرکا او د جهاد باقاعده برخه وي سي او چې کله خلق امانت توي مغنمن غنیمت چا ور سره امانتي خې دی وای دا هو غنیمت ته بعض خلکو سره امانات کیدي ناغه سه طریقه جوړه کې اغلاران او شو سوک ددی مدي جوړي کې ير غل غل زمونږ غیم یوړ او د دې دور مسلمان هغه بس قران ته پاره خبره تیار ځکه نبی علیہ السلام ویلی واخره زمانہ کې دا چې خلق براشي چې تبه د گواهی مطالبه نه کې ابو یې ما گواه تبه د قسم مطالبه نه کې یو ځل یو دو کسانو جګړه د دواړه رال یو مال به قسم او تړا بل مال او تړا مون کوشش دا د درې جمعې مرس سرارستو کول چې قسم نه کول دواړه پدی ناراض او سره خبرې نه کول یو مال قسم رانو کول مال قسم رانو دغه په دواړه پدی ناراض او جیوی بھائی مال دې قسم رانو بل وی ماته دې قسم رانو دارنګ زکات بخل کو لتاوان خکاری درېم خبر نبی علیہ السلام سے ذکر کا زکات بخل کو لتاوان خکاری وتعلم لغیر الدین علم بخلق حاصلې خود دین نه پارنا چې پدی بفلانه سړې جوړېږي فلانه احد به مال ملاويږي قرآن او سنت والا علم زدکای خو مقصد د الله رضا بلی یو خو دنیوي علوم دي داغه خو بنیاد دنیا دا د دنیوي علوم بنیاد دنیا دا او د اخرت د علوم بنیاد د الله ملاویدل او رضا دا نو یو علم داغه ذکر داغه نزول الله دې د پاره کړو چې بندل زملاو شم اغه علم چې کله خلق د دنیا د پاره د کول شروع کینو دا د قیامت علامه دارنګ واتوار رجل امراته اخر زمانہ چراشی نو سړی به د خزی منی د مور نافرمانی وکړي نن لکه دا دور ری واتوار رجل امراته وعق امه د خزی بمنی د مور نافرمانی وکړي وادنا صدیقه واقصى اباه دوست بنزدې کوي پلار وزن نه لري کوي وظهرت الاصوات فی المساجد جمعتونو کې به غفونه شپونه شروع وي یګي په خبره جمعتونه به د حجرو غونتی جوړ کړي او بیا خاص غدي علاقه کې خصوص چوکې دا بار بار ویل شو هر جمعات سره لوی اجرې لیکن ټیکاله په جمعات کې خوري نا جمعات ټول غندک بلا ضرورت په جمعات کې خوراکونه کول ناروا دي طالب دې تبلیغی دې یو سړی مسافر دې بل دې نشته نه جمعات کې خوري نو حجرشتا او دې روټي پس کې کوي په جمعات کې ورکړي وشه په خبره باندې اکثر دې علاقو کې دا سی چوجرا او جمعات یې وي نو یو خو په واده کې پوجره کې ډمان غډول دا سی لکه په جمعات کې شي غړي دلته یو طالب را تختیدل یو کلینا زمونږ مدرسې طالب مې ولرالي وې ډمان روستي ټول شپې په واده کې ډول او سرناو کړل بیا ډمان جمعات کې ودک پیږي په خبره ډمان جمعات کې ودک اوس دا اسلام دې دا غیرت وظهرت الاصوات فی المساجد جمعتونو کې بغفونه شپونه شروع شي اخره زمانہ کې وصاد القبیلة فاسقهم د یو قبیلی مشری به فاسق او نافرمان کوي ویږي په خبره آیو کلی کې وسړی ویلو وی بای ترغی مشرکیږي نه چې څوک دې مړ کړي نه قاتل پالاکه کې مشروي دارنګي بدمعاش حالت زندګۍ والا مشروي
وساد القبیلة فاسقهم د قبیله مشر بفاسق وی وکانه زعیم القوم ارذلهم دی او قوم زموار دا غي مشری به د ذلیل او د رسوا شخصیت سره چې هغه کې هغه نه په زمانہ او په دغه کلی کې ناکار نه لیکن هغه د کلی مشر واکرم الرجل مخافه شره دی یو سړی عزت او احترام به داغه د شر د وجه نه خلق کوي چې کچره ولکه تکیګم پور تکیګم نه دی ماته دا نقصان را رسي وظهرت القینات والمعازف سرګند بشي په دکانونو کورونو هر ځایونو کې هغه ډول سرنا ويون کې زنانا والمعازف حوالات د ډول او سرنا با په کورونو په حجرو دې کې با دا سرګن شي وشربت الخمر او شراب بس کله کیږي ولعن اخر هذه الامه اولها د دې امت رستنی حساب شروع شي مخکینو لبکنځلې صحابه کرام لکنځلې کی کې کیږي خلق ورته کافران او فاسقان وای کنا ائمه کرام ائمه اور باو ته خلق بدر دی وای کنه وای علماء حق او پس کله کنځلې کوي کنه کوي نو الله نبی وای فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء دغه وخت کې یو سری سیلې په انتظار شي چې یو سخت طوفان مرش وزلزلتن داسې وخت کې د زلزلې په انتظار شي وخسفن دی وخت کې انتظار وکړي چې خلق با الله په ځمکه کې ژوندۍ ورخه خیلکه قارون ورخه کړو ومسخن شکلونه به بدلیږي چانه شادوغان او چانه خنجران به جوړي وقصفن د غټو باران وکي او داسې به په در په الله عذابونه راځي لکه مړی دی په یو تار کې پیرلی او دا اغتار دی وشلولو نو نمبر په نمبر مړی دی یو بل پسې ورځي دا ترمذی شریف حدیثو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل نن زمای عزتمند هغه دور ندی بارک ان شاء الله زستا سمخ کی سے تفصیل ذکر کوم او د الله بندگانو فزان باندې رحم پکار ما غتا ستوي جمعات ته خالی نشو مقبره د وی سی آر کیمرې نه خالی نشو جمعتون لرادن نشول مړی داغ کفن داغ دفن داغ جنازه ټول د وی سی آر په کیمرو حجرا د دې شینا باقی پاتې نشو دارنګي دکان ته باقی پاتې نشو کور ته باقی پاتې نشو ورننن چلړ شي نو خپل کلی کې وش میره چې تاسو په کلی کې سمره حجري دي او داسې حجره شي دا شي پکې نشته تاسو په کلی کې سمره کورونه دي او داسې یو باغیرت او با حیا مسلمان شي دا کور کې دا شي نشته دی بارک علامہ حافظ ابن قیم رحم الله دا کوم علماء په ابتدا کې ذکر وشو ډېر भरपूर مهنت دی علماء کړ ډېر भरपूर مهنت کړي او دا یاد ساتي کم زیک یو کم کور دکان کې جدا شي وی دا الله کتاب او دا دواړه شی جمع کیږي نه دا دواړه سيزونه جمع کیږي نه دا دواړه سيزونه جمع کیږي نه امام حافظ ابن قیم رحم الله وای دا سه خلق تا دول او سرنا د قران دا اوریدونه زیات خن ورکړي کو قران د اول نه تر اخره بیان کو نو دې نه سر خوځي او نه د لچپ کینی بلکې ود در تناسته لیکن کاغه شی واوري نو هغه لدی بیا داسې په جوش کې راشي لاسونه حرکت کې راشي تاړي وای